أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. دا سورة آل عمران سلور شپیتمو نمبر آیت مبارکہ سحیصہ تلاوت شوا. قل اوایا یا اہل الکتاب اے کتاب والو تعالوا الى کلمت راشی وی خبریتا سواء بیننا و بینکم چی برابر دا پمین زمانگو او مین ستاسو کی اللہ نعبد الا اللہ دا چی بندگی بنکو سوا دا اللہ نا ولا نشرک به شیئا او برخی داران بن جوړو دا غسرا اچ شی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نبنسی بعض زمانگو بعض لرا معبودان شارعان من دون الله سوا دلانا فَإِن تَوَلَّوْا نُكَچَرْتَا دوی وگرزیدلا فَقُولُوا نُتَاسُوَائِ اشْهَدُوا چتاسو گواشی بِأَنَّا مُسْلِمُونَ یقینا منگو مسلمانانیو. قل یا اہل الكتاب د دې آیت د مخ سره مناسبت ده. مخ کی د عیسی علیه السلام عبدیت بیان شو نو وسو د الله توحید دعوت ده پاکسامی سلاسو سره دویمو مناسبت مخ سره ده نسوارا د مباهلی او د مناظرین عجشو نو دوی له پکار دا چې الله ته انقیاد کی غاړه کیږي که غاړه کې ندی نو دوی با عنادیان او زدیان وی. عنوان دا آیت دے فقل یا اہل الكتاب اہل کتاب تدعوت دے طول و اقسام دا توحید تا ایمان طرف تا بیا یا اہل الكتاب دا اهل کتابو یو شبهه اغرت کیږي چې دوی ویلی و